چونکې ملګرو اسرائیل د امریکا چې کوم ناجایز بچی دی هغې په فلسطین کې او خصوصا د غزه چې کومه پټي ده په هغې کې ظلم بربریت یو انتها قایم کړې ده او ډیره د علمي خبره بیا دا ده چې کوم په دنیا کې تقریبا 56 اسلامي ممالک دي هغې جست بس لکه چې ډرامه روانه یو سین رواني او ته ورته ګورې تماشه کوې مسلمانان چې کوم دي ډیر زیات کمزوري دي دا هم نشي ویلی چې ته دا بد ولیکئ داسې نه بلا مسلمانان ملکونه دي که هغوی متفقه یو فیصله وکړي اسرائیل ته امریکا ته دا ووایي چې تاسو د دوی نه د دوی علاقه ولې په زور باندې اخلي که موږ وګورو د اسرائیل هېڅ تاریخ هم نشته دی دا چې کله هټلر د دغه یورپ د ملکونو نه اوسغلو متحده دوی ته دلته کې په اسرائیل کې یو ځای ورکړو چې دوی به دلته کې ایز مهاجرین چې کوم دی ریفیوجي پاتې کېږي دوی به نه ځمکې اخلي نه به د خپلې علاقې له طول ورکوي داسې ولکه څنګه چې افغانیان دلته راغلي دي پاتې کېږي وی اور له رالې د کور مېرمن شي چونکې سراسر زیاتې دی دا چې کومه علاقه ده دا د اسرائیلو نه ده د فلسطین والو دا لحاظه د غونډې دنیا مسلمانان له پکار دي چې په دې باندې اکشن والي او هر قسمه مالی او جانی امداد چې کوم دی د فلسطین سره وکړي کاري صاحب را سره دې ټایم کې ولاړ دی کاري صاحب لیدونکو کتونکو ته څه ویل غواړئ بس لومبې خو ستاسو ډېره شکریه ادا کوو بیا خو دې کتونکو ته دغه پیغام ورکوو او ګورنمنټ ته هم دا پیغام ورکوو چې بھئی دا کار چې کوم دا ستاسو په وس کې دی نو بھئی دې دپاره چې ستاسو نه څومره کیدی شي د دې بچو دپاره چې کوم دی دا کم بچي چې هلته کې چیغې وکړي او د هغې حال احوال تاسو واخلئ تاسو چې کوم دی د هغې پته ولګي والسلام